برابر سیټ کې تاسو ته دا فالوینګ آپشن ښکاري، یو فالوینګ دی، یو فالوور دی، یو لایک دی. دا فالوینګ به د خپل ملګرو نه څنګه هایډ کوو، یعنې پټوو به چې دا چاته نه شو کېږي. دا طریقه ورته په دې ویډیو کې ښیو به ټیک ټاک فالوینګ به څنګه اپ کوو، یعنې هایډ کوو به یې. نو ویډیو پوره وګوره، ویډیو خپل ملګرو سره شیر کړئ، زموږ دا پیج د سره لایک کړئ. زموږ ویډیو که څوک په یوټیوب باندې ګوري په لومړي ځل زموږ چینل ته راغلي وي نو ضرور سبسکرایب کړئ. داسې ټکنیکل ویډیوګان تاسو ته په ټایم باندې میلاویږي. فرسټ اف آل به تاسو خپل یو کم ټیک ټاک چې یا اوپن کړئ، ټیک ټاک هم کله اوپن کو بره د خپل پکچر نه ورته پکچر له پاسه ستاسو نیم دی، نیم سره دی په 3 ډاټ دی، 3 ډاټ باندې به کلیک کړئ. د نه بعد به لاندې راشي سیټینګ اینډ پریویسي ته، سیټینګ اینډ پریویسي چې راشي په دې به تاسو کلیک کړئ. بیا د دویم نمبر ښکار یو اکاونټ دی، یو پریویسي ده، یو سیکیورټي پریویسي چې کوم ده په دې باندې به تاسو کلیک کړئ. دې کې به تاسو لږ لاندې راشئ، دا یو سویچ سټیکر ډاونلوډ فالوینګ لیست چې ته کوم ښکاري د ډاونلوډ لاندې په دې به تاسو کلیک کړئ. چې په دې هم کله کلیک کړو دا ایوری ون دی، دا خو اوس هر چا ته شو کېږي. زموږ دا فالوینګ زموږ ایډي چې څوک راشي دا فالوینګ هر یو کس ته شو کېږي. دا لاندې ورته لیکلي اونلی می په دې چې تاسو کله کلیک کړئ بیا واپس تاسو لاړ شئ بیک شئ نو دا به صرف تاسو ته شو کېږي. که بل څوک ستاسو اکاونټ ګوري هغوی ته به تاسو نه شو کېږي. که واپس یې تاسو دغه کوو نو دغه شانتې سیټینګ اینډ پریویسي ته به راشئ، بیا به پریویسي باندې کلیک کړئ، لاندې به راشئ فالوینګ لیست ته په دې باندې به کلیک کړئ، اونلی می دی نو دا به ایوری ون کړئ، واپس به هغه شانتې برابر شي. نو که تاسو هم چېرې خپل فالوینګ د چا نه پټوئ یعنې هایډ کوئ چې چاته نه شو کېږي نو دغه طریقه وه. که خوښ شوي نو مخکې یې شیر کړئ، زموږ دا پیج د سره لایک کړئ، زموږ یوټیوب کوم چینل دی دې سره ضرور سبسکرایب کړئ. داسې قسمي ویډیوګانې تاسو ته په ټایم باندې میلاویږي. والسلام.